د شاه ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لاندو خبرونو ته. سبا پنجشنبه د هیواد په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیلیږي. پوهنې وزارت وايي سبا پنجشنبه د 1404 هجري شمسي کال له حمل لومړۍ نیټه د هیواد په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیلیږي. د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي چې نوی ښوونیز کال به د پوهنې وزیر حبیب الله اغا د طالبانو حکومت لوړپوړو چارواکو، علماو، ښوونکو او زده کوونکو په حضور کې پیل شي. دا چې سبا به له شپږم ټولګي پورته نجونې هم ښوونځیو ته راتګ اجازه ولري که نه پوهنې وزارت څه نه دي ویلي. نن 1299 ورځ ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی چې شاوخوا 1.5 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. تورخم دروازه نن یوازې د ټرانزیټ لپاره پرانیستل شوه. د ننګرهار ولایت مقام ویان قاضي ملا عادل وایي چې له دواړو غاړو د چارواکو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د تورخم دروازه نن چهارشنبه یوازې د سوداګرۍ پر مخ پرانیستل شوه. د عادل په وینا د راتلونکي جمعې په ورځ به د تورخم دروازه د مسافرو، ناروغانو او ټرانزیټ پر مخ په بشپړ ډول خلاصه شي. هغه زیاتوي چې پاکستاني لوري هڅه کوي چې د جمعې تر ورځې د مسافرو تګ راتګ په موخه خپل سیستمونه فعال کړي چې ورسره به دواړو لورو ته بند پاتې مسافر یو ځل بیا تګ راتګ پیل کړي. تورخم دروازه له تېرو 20 ورځو راهیسې پاکستاني لوري تړلې وه. هغوی ادعا کړې وه چې افغان لوری په ممنوعه سیمه کې پوځي تاسیسات جوړوي، خو له پرله پسې مذاکراتو او نښتو وروسته دواړه لوري حاضر شول چې تورخم دروازه پرانیزي. د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره د ټاپ 1500 پروژې د عملي چارو پیل کېدو په اړه ناسته ترسره کړې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت وايي ښاغلي منصور په دې کتنه کې د ټاپ پروژې د عملي چارو پر پیل ټینګار کړی او ویلي دي چې د دې پروژې نقشه وروستۍ شوې او ژر به یې له ترکمنستان سره شریکه کړي. په همدې حال کې د ترکمنستان سفیر د ټاپ پروژې د چارو پرمختګ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. د دې کتنې په پای کې د دواړو هیوادونو د تخنیکي ټیمونو ترمنځ د آنلاین ناستو پر جوړولو هم ټینګار شوی دی. ټاپ 1500 د ترکمنستان د برېښنا پروژه ده چې د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو له لارې پاکستان ته انتقالیږي چې د کورنیو اړتیاو له برابرولو سربیره به افغانستان هر کال د ټرانزیټ له درکه د پام وړ عواید ترلاسه کړي. د اروپایي ټولنې د 2025 کال لومړنۍ بشري مرسته کابل ته راورسېده. اروپایي ټولنې خبر ورکړی چې د 2025 کال د بشري مرستو لومړنۍ الوتکه تېره شپه ناوخته کابل ته رسېدلې ده. افغانستان لپاره دغې ټولنې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په یاده بشري مرسته کې 100 ټنه درمل او طبي توکي شامل دي. اروپایي ټولنې ویلي چې دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د دغې ټولنې د مالي برخې له تأمین سره په افغانستان کې له اړمنو کورنیو سره مرستې ته ژمن دي. دا مرستې په داسې حال کې افغانستان ته رسېدلي چې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د مالي سرچینو کمښت به د دغه سازمان لخوا د ملاتړ 80 سلنه روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو لامل شي او 1.8 میلیونه نور افغانان به له لومړنیو روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د متحده عربي اماراتو د بشري مرستو په پار میرویس عزیزي ته د انسان دوستۍ میډال ورکړ. په افغانستان کې د عزیزي بانک څښتن او افغان سوداګر میرویس عزیزي د متحده عربي اماراتو د انسان دوستۍ میډال ترلاسه کړ. دغه میډال د متحده عربي اماراتو د لومړي وزیر شیخ محمد بن راشد المکتوم لخوا د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو په حضور کې ښاغلي عزیزي ته ورکړل شوی دی. میرویس عزیزي له شیخ محمد بن راشد ال مکتوم څخه مننه کړې او دغه میډال د خپلو بشردوستانه فعالیتونو د دوام لپاره یوه انګیزه ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي څه موده وړاندې د عربي نړۍ د امیدونو معماران په نامه غونډه کې اعلان وکړ چې متحده عربي اماراتو کې د 3 میلیارده امارتي درهمو په ارزښت د خپلې لور فرشته عزیزي په نوم یو روغتون او د سرطاني ناروغیو د څېړنې مرکز جوړوي. نورستان کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 11 تنه ټپیان شوي دي. د نورستان ځایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوه ډاټسن موټر د چپه کېدو له کبله 11 کسان ټپیان شوي دي. د نورستان د والي ویان فریدون صمیم وایي دغه پیښه نن سهار 6 بجې د دواب ولسوالۍ په دنپیار سیمه کې رامنځته شوې ده. صمیم زیاتوي د پیښې ټپیان د ځایي خلکو له لوري د لغمان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي چې د روغتیایي وضعیت په تړاو یې څه نه دي ویل شوي. د نورستان د والي ویان همدارنګه وایي یاد کسان د کونړ ولایت اوسیدونکي دي چې د نورستان د دواب ولسوالۍ په قانونو کې کار کاوه. د بشر حقونو د څار سازمان له پاکستان څخه غوښتي چې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ ودروي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې له پاکستان څخه د افغانانو جبري راستنېدل دوی د ځورونې او فقر سره مخ کوي. یاد سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې پاکستاني چارواکو پر افغان کډوالو باندې فشار زیات کړی دی تر څو خپل هیواد ته ستانه شي چیرته چې ژوند په خطر کې دی.
یاد سازمان ویلي پاکستاني چارواکو باید سمدلاسه د افغانانو بیرته ستنولو ته اړیستل ودروي او هغو کسانو ته چې له اخراج سره مخ دي د خوندیتوب فرصت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ACC کارت لرونکو او غیر قانوني کډوالو ته د مارچ تر 31 نیټې مهلت ورکړی چې له دغه هیواده وځي. نتنیاهو ویلي چې د حماس ډله دا ځل دومره ځپي چې بیا سر راپورته نه کړي. پر غزې د اسرایلي پوځ له وژونکو بریدونو سره سم د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو وایي چې له حماس سره به د اوربند مذاکرات یوازې د اور تر لمبو لاندې دوام ولري. نوموړي پر حماس ډلې د اسرایل فشارونو ته په اشارې زیاته کړې چې پر غزې تر هغه وخته بریدونو ته دوام ورکوي چې یا د ډله بیا سر راپورته نه کړي. نتنیاهو خبرداری ورکړې تر هغه وخته چې په غزه کې د حماس ګواښ له منځه نه وي وړی د اسرایل بریدونه به دوام ولري. د فلسطین روغتیايي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ د غزې پر تړانګې د اسرایل په تازه بریدونو کې د حماس 4 لوړپوړو چارواکو په ګډون له 400 ډیر ملکیان وژل شوي او له 600 زیات ټپیان شوي دي. انالینا بیربوک غزه کې د اوربند پای ته رسیدل جدي او د اندېښنې وړ موضوع ګڼلې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیري انالینا بیربوک په غزه کې د اسرایلي بریدونو له امله د اوربند په پای ته رسیدو خواشیني څرګنده کړه او د اوربند د دویم پړاو او د یرغمل شویو بندیانو د خلاصون لپاره یې د خبرو د سمدستي بیا پیل غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې اسرایل اعلان وکړ چې په غزه کې سختو شخړو ته بیرته ستنېدل د متحده ایالاتو سره په بشپړه همغږۍ ترسره شوي دي. اسرایلي حکومت ویلي حماس د یرغمل شویو خوشي کولو څخه ډډه کړې نو موږ بیرته جګړې ته ستانه شو. له دې وروسته به لا زیات پوځي ځواک سره عمل وکړو. د یمن حوثیانو مشر ویلي چې د غزې په ملاتړ د اسرایل پر وړاندې بریدونه تر ټولو لوړې کچې ته رسوي. د حوثي وسوالو مشر عبدالمالک حوثي ویلي چې حوثي وسوال به د اسرایل پر ضد عملیات تر ټولو ممکنه حد ته ګړندي کړي او په دې برخه کې به هر ډول اړین اقدامات ترسره کړي. هغه د اسلامي هیوادونو لخوا پر اسرایل له اقتصادي بندیزونو پر اړتیا په ټینګار سره وویل چې ځینې عرب هیوادونه د فلسطین له مقاومت څخه د ملاتړ پر ځای اسلامي جمهوریت د هغوی په پوځي ملاتړ تورنوي. د حوثیانو مشر د عربي هیوادونو او اسرایل ترمنځ هر ډول مثبتې اړیکې شرموونکې وبللې او ویل چې له ترکیې، مصر، اردن، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره له اقتصادي اړیکو څخه اسرایل ګټه پورته کوي او دغه هیوادونه باید له اسرایل سره خپلې اقتصادي اړیکې پرې کړي. هغه ویل په مسلمانانو واجب دي چې د اسرایل په خلاف یو فعال او پیاوړی نړیوال غورځنګ تنظیم کړي. د ټرمپ په غوښتنه له اوکراین وروسته روسیې هم 10 ورځې اوربند ومانه. کرملین ماڼۍ اعلان وکړ چې له ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر له وړاندیز سره موافقه کړې چې د روسیې او اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو د 10 ورځو لپاره دوه اړخیز بریدونه ودروي. کرملین ټینګار کړی چې پوتین د اوربند د نوښت په چوکاټ کې اوکراین ته د وسلو د لیږلو د بندولو غوښتنه کړې او د بهرنیو پوځي او استخباراتي مرستو بشپړ بندېدل یوې موافقې ته د رسیدو اساسي شرط ګڼلی دی. په دې ټلیفوني خبرو کې پوتین د چهارشنبې په ورځ له 115 اوکرایني بندیانو سره د 115 روسي بندیانو د تبادلې اعلان هم وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ د اوکراین جګړې د پای ته رسولو پر اقداماتو بحث وکړ. بریتانیا کې په لومړي ځل په مصنوعي ذهانت یوه ورځپاڼه چاپ شوې ده. په لومړي ځل بریتانیا کې په مصنوعي ذهانت د ایل پوګلیو په نوم یوه ورځپاڼه چاپ شوې ده. د یادې ورځپاڼې مدیر ویلي دغه 4 مخیزه ورځپاڼه ټول راپورونه، لیکنې، سرلیکونه، لنډیزونه او ان طنزونه په مصنوعي ذهانت لیکل شوي دي. هغه زیاته کړې دا تجربه د دې لپاره ترسره کړې چې معلومه کړي د مصنوعي ټکنالوژۍ کارونه څومره دقیق دي او په عامېدو سره به کاري فرصتونه څومره محدود شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې که څه هم مصنوعي ذهانت ټکنالوژي به اسانتیاوې رامنځته کړي خو خلک اندېښنه لري چې ورسره به کاري فرصتونه د نش برابر شي او دفترونه به ټول کارونه پر همدې ټکنالوژۍ ترسره کوي. د شا ټلویزیون قدرمن اوریدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.